چاته وی یاره پښتو هغه لرګه پښتو څه ډرامې نو چونکې دا زنګ د هغې مخکې کسانو کوم زنګ نه چې کوم مخکې آرټسټانو هغوی یا کوم پروډوسرانو ډایرکټرانو نه هغوی هغه ماحول داسې جوړ کړه چې لکه فلم هغوی د سیډي نم فلم جوړ کړ زما ورور د پرویز نه راڅه پاتې شو زما د ورور قاتل پرویز دی ما زیات کړه ویلن کړی دی او بیا زه چې خپل هیرو ته راغلی نو ما خلک هیرو کې ډېر زیات خوښوي نو څوک زما د ویلن ډېر زیات دغه دی فین دی څوک زما د هیرو دی چې ویلن وکړم نو هیرو والا خفوي او چې هیرو وکړم نو بیا زما هیرو او ویلن والا خفوي چې نه تاسو داسې کوئ نو په خیر کې د ټولو زړه ساتو دنیا دا دې څه وکړه میمونې ما هغه څه وکړه جماله ما کې پکړ ځان مې حلال کړ آزاد مې کړ قدرمنو دا وخت د پښتو سیډ ډرامو او د یوټیوب چې کومې روانې دي د هغې نوموړی آرټسټ جناب نعیم خان لونخوړی زما سره موجود دی هغې سره د هغې د فن او ژوند په هکله باندې یو څو خبرې اترې کوو زموږ سره اوسېږي السلام علیکم وعلیکم سلام څنګه یې وروره شکر الحمدلله خیر خیریت تاسو څنګه یې ښه یې ټیک ټاک شکر دی بس تاسو دعاګانې د الله کرم دی ښه جي دا راته ووایې نعیم خان چې تاسو سټارټ د کله نه واغستو آغاز مو کله نه وکړو یاره بس کار خو خبره دا شوق چې کوم دا خو د بچپن نه دی هر یو انسان کې یو خپل شوق وي که نه څوک ته څه شوق لري څوک ته څه لري نو بس زموږ د ایکټینګ سره شوق و او هغه وخت تا ته پته ده چې دا کارونه نه میلاوېدل په هغه وخت کې ډېر زیات مشکله وه بیا چې سیډي دور راغی نو هغه لږ اسانه شوه بس د هغه وخت موږ دا کار شروع کړو او زما چې خپل مین مقصد کم دی نو د پښتو نه خلک ډېر لرې تنبېدلي اوس هم تنبېدلي چا چې نه دي کتلي او هغه مخکې کتلي نه اوس د پښتو نه ډېر زیات الرجک دي چې څوک چاته وایي یاره پښتو هغه لرګه پښتو څه ډرامې نو چونکې دا زنګ د هغې مخکې کسانو کوم زنګ نه چې کوم مخکې آرټسټانو هغوی یا کوم پروډوسرانو ډایرکټرانو نه هغوی هغه ماحول داسې جوړ کړه چې لکه فلم هغوی د سیډي نم فلم جوړ کړ د هغې وجې سره بیا د فیملي نه دا ډرامې ختمې شوې نو دا قصور د پښتو ژبې خو نه دی لکه دا خو به تاسو ګڼئ چې دا قصور چې کوم دی نو د هغه ډایرکټرانو پروډیوسرانو دی فلم سازانو دی چا چې د پښتو ډراما دی ځای ته راورسوله بالکل دې کې د پښتو دغه نشته هم د حق قصور دی لکه زموږ پښتون چې څه غواړي څه معاشره څه غواړي موږ له هغه پکار دي چې موږ داسې ډرامې شروع کړې چونکې اوس اکثر کله کله اوس خبر مینوال چې ورته موږ وایو که نه ملګري ډېر دي کتونکي زنګه ډېر دي او نو هغه الحمدلله زموږ د ډرامو انتظار کې ولې چې موږ هغه د کورس سبجیکټ رانیشو چې هغې سره مور او لور هم یو ځای کېناستې شي زنګ ډرامې فیملي کار چې فیملي سره زنګ ډرامې کتلی شي کتلی کېږي نو بعضې وخت ما سره داسې مثلاً میلاو شي بوډاګانې بیګانې راته میلاو شي اکثر کال هم راته وکړي نو زنګ د ډرامو ډېر زیات انتظار کوي بچي ستاسو ډرامې کې یو خوند دی چې یو خو ستاسو پښتو ډېره هغه اوریجنل پښتو ده بل تاسو معاشرې له څه ورکوئ نو زما هم کوشش دغه دی او دا همیشه هم ما د دې نه زیات شروع کړو ځکه شروع کړو چې لکه ما وایي چې یاره د پښتو کوشش کوم چې زه دا خلک بیا یې هغه شان یو ځای کړم دا راته ووایې چې څه قسمه کیریکټر تاسو کړي دي په ډرامو کې د ویلن داسې پازیټیو کیریکټر چې کومې دي د کامیډي څه قسمه کیریکټر تاسو کړي دي یاره ما خو ټولې کړي دي کامیډي مې زیات کړ نه کړی زیات کړ کامیډي چې کوم دی د څو سټاران دي هغه علمزیب مجاهد دی اسماعیل شاهد دی سید رحمان شینو دی نو دا د هغوی سره لګي زموږ سره نه لګي چونکې ما زیات کړه ویلن کړی دی او بیا زه چې خپل هیرو ته راغلی نو ما خلک هیرو کې ډېر زیات خوښوي نو څوک زما د ویلن ډېر زیات دغه دی فین دی څوک زما د هیرو دی چې ویلن وکړم نو هیرو والا خفوي او چې هیرو وکړم نو بیا زما هیرو او ویلن والا خفوي چې نه تاسو داسې کوئ نو په خیر کې د ټولو زړه ساتو او کوشش کوو چې څوک مو په څه کې خوښوي د ټولو ډېره ما خو یو اولډ کیریکټر کې هم لیدلی او جي هغه زما د مشر ورور کیریکټر کړو د وقار جاني ډرامه وه دا دومره مرور نو هغې کې مونږ یو دا دغه کړي چې یو هغه ما لوی کړي مونږ ته مې نو هغې کې مونږ دا ښودلي چې لکه
یو ماشوم سړی ومومي یا د هغه کفالت څنګه پکار دی دغه څنګه پکار دی نو موږ هغه غونډ شو کړی د هغې کې موږ مشارې ورکړي دي چې تاسو دا وګورئ داسې دغه پکار یې که نه نو بس کوشش کو خپل او څه ارمان دی په زړه باندې چې مخکې څه قسمه کار وکړم یاره ارمان د هر انسان ډېر ارمانونه دي زما خو داسې خاص ارمان نشته خو زه یم چې یاره زما د لاسه خو یو سړی په لار راواوړېده نو بس زه به ډېر زیات خوشحاله یم مطلب اوس چې تاسو کومه ډرامې کې کار کوئ هغې ته مطمئن یې یاره بس مطمئن تیو او انشاءالله چې دا داسې یو ټاپک مو پکې رانیولی دی مینه الریډي زموږ په هر کام کې هم شته په هر دغه کې ته مینه به خامخا د مینې نه بغیر جوړېږي نه بیا هغې کې هم یو دوه درې ټچه داسې ورکړي دي چې دا لور خور نه تپوس نه کول بیا د هغوی رشته کول نو بیا د هغې اثرات څه پرې وځي نو دا هم پکې یو میسج ورکړی دی نو امید لرم چې انشاءالله کتونکي زما کوم کتونکي د هغې خوښه کړي دا اوس چې تاسو په کومه موقع باندې زما سره موجود یې دا کوم پروجیکټ روان دی دا ډرامه ده جی تار ګریوانه دا په هغې ټاپک باندې دا امید لرم چې دا کتونکو به خوښ هم شي او د دې ډایرکټر پروډیوسر څوک دی د دې ډایرکټر چې کوم دی امجد ساګر او هم کیمرامین دی هم ډایرکټر دی او د دې لیکوال چې کوم دی او زما زیات ټولې ډرامې چې کوم دی هغه فیروز خان زیګر صاحب لیکي چې هغه د پښتو د ادب سره ډېر لګاو ساتي ډېر لګاو او تعلق دی او ډېر ګهره دغه دي الفاظ یې د هغوی ده نو هغه کتونکو له ډېر زیات مزه ورکوي امید لرم چې تاسو هم چېرته وګورئ نو بیا به تاسو ماته ووایئ حاجی صحیح د تار ګریوانه ګران کتونکو تار ګریوانه چې کوم دی دا د ایزډ ان کې پروډکشن د طرفه دا روان دی د ټایم کې د شوټینګ جاری دی او دا چې ان شاء الله کمپلیټ شي ریلیز شي نو دا به موږ تاسو ان شاء الله په شریکه باندې ګورو او په دې باندې تاسو خپل رائے هم ورکوي چې په هغې کې د نعیم خان کار چې دی هغه څنګه دی اخیری پښتنه اخیری پیغام بس ورکوي اخیری پیغام خو به زه دا ورکړم الریډي ټول خلک ورکوي که نه چې خو زه وایم چې الله پاک دې زموږ په پښتنو کې اتفاق او اتحاد پیدا کړي چې موږ ټول یو شو یو موټی شو نو بس او دا نفرتونه ختم شي دا بنیتۍ ختم شي دا درغلۍ ختم شي نو بس یو ورورولي به جوړه شي او خوشحالي به راشي ډېره زیاته مننه ډېر ښه پیغام نعیم خان ورکړو چې موږ ټول یو موټی شو او یو ورورولۍ سره دا معاشره چې کوم ده نو دا یو ښه اړخ ته بوځو ډېره زیاته مننه ګران کتونکو هم دې سره خپله خپرونه سرته رسومه زه نوید بهزاد تاسو نه اجازه غواړم د لوی الله په امان